منصور وایي چې بچو له چې موږ نه کېدو نومونه په پښتو کې سبا به هغوی څنګه لیکي خطونه په پښتو کې هغه مولا مې خوښ دی او هغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې. ډېره زیاته مننه د دغه سکول د استادانو بیا د دوی د شاګردانو. ما چې څومره وکتې د پروګرام چې شروع کېده ډېر په بخښنې سره شاعران پکې وو، د تعلیمي ادارو غټ غټ پوهان پکې وو. یو ملګري ډېر ښکلی پروګرام شروع کو، هغه یې په اردو کې شروع کو. زه په دې خبره باندې ویاړم، پوه یم چې د دې سکول یا چې کوم پبلیک سکولونه دي نو هغې کې د ټول نه زیاته توجه چې د هغه په انګلیش باندې وي او بیا په اردو باندې وي، پس د هغې نه په پښتو باندې وي. زه وایم چې داسې یو پروګرام وي نو چې هغه د دغې کلمې نه پس په پښتو کې شروع کېږي نو دا به یو ډېر ښه پروګرام وي چې شاعران پکې وي او یو سړی به پې پوهېږي. که یو سړی تعلیم یافته نه وي، والد صاحب د یو بچي راغلی نو هغه به پې پوهېږي، نو شاید چې بیا بلې پیره کې که الله کړي او خیر راځو نو زه وایم چې دا د پښتو د ټکو نه شروع شي نو ډېره به ښه وي. خپل شعرونه وامه منیر او بیا به نور ملګري اورو چې ما سره نور څه دي جانانه د دعا نه بغیر، عجیبه نه ده چې ژوندی یمه د سا نه بغیر. او منیره د شعر کمال دی که نه خپله خوشبختي وګڼم، هر یو سړی را باندې مړ دی خو بس تا نه بغیر. مسلمانان یو کلمه وایو هیڅ غم مه کوئ، منګه به ټول جنت ته ځو د یو مولا نه بغیر. مسلمانان یو کلمه وایو هیڅ غم مه کوئ، منګه به ټول جنت ته ځو د یو مولا نه بغیر. ما ته په یو حال کې خبرې د جړا مه کوئ، زه خو ژوندی نه پاتې کېږم د خندا نه بغیر. راځه راځه زما صاحبه چې یو ځای شو دواړه، زه هم نیمګړی یم له تا او ته له ما نه بغیر. او دغه څو شعرونه نور چې دکه یو سړی نه دی دا هم عجیبه شی دی، او بل مې دا زړګی نه دی دا هم عجیبه شی دی. بریتو کې مې ونښلي سختې په عذاب یمه، یار ستا مې خکې نه دی دا هم عجیبه شی دی. نوي خو چې در شمه ګوره را پیدا بشي، ستا د کوڅې سپی نه دی دا هم عجیبه شی دی. پلار جدا د زویه کې ډېره مننه. نوي خو چې در شمه ګوره را پیدا بشي، ستا د کوڅې سپی نه دی دا هم عجیبه شی دی. پلار جدا د زویه کې، رور جدا د خوره کې، پوله او پټی نه دی دا هم عجیبه شی دی. صاحب پکې ډوبه ده مړ به شي صاحب پکې، خار او بل پردی نه دی دا هم عجیبه شی دی. او دغه اخري شعرونه ډاکټر صاحب ته ډالۍ کومه، د ثوابۍ سره تعلق دی دلته کې په کالج کې دی، هغه ته دغه شعرونه ډالۍ کومه چې د مولا چې په منبر خبرې وکړي اوري ټولې د شر خبرې وکړي. د مولا چې په منبر خبرې وکړي اوري ټولې د شر خبرې وکړي. بنیادي خطبه چې کوم ځای کې پکار وه ګوره هلته یې سر سر خبرې وکړي. ته ما ولوله په خپله داسې نیمه، تا ته چا زما په سر خبرې وکړي. دا دننه خلک چا په مونږ خبر کو، یاره ما تا خو بهر خبرې وکړي. دا صاحب دی چې د اوس هم احترام کوي، ورته ستاسو ټول ټبر خبرې وکړي. فطرت وایي کپری والے شعرونه ووایم د کپری کې مې مازغه نه دي دا ښه نه دي، او بل ستا دا مړه مړه کتېده نه دي دا ښه نه دي. د غټو سترګو نه دې زار شمه دا ډېرې ښې دي، خو بس پکې دا تور رانجه نه دي دا ښه نه دي. او دلته که استادان ناست دي د هغوی نه په بخښنه چې ښکلی باچا کې او بدرنګ له ښه سزا ورکوي. استاد جي دا سبق ښودنې دي دا ښه نه دي. ښکلی باچا کې او بدرنګ له ښه سزا ورکوي. استاد جي دا سبق ښودنې دي دا ښه نه دي. او یو ورځ به مړې لویه لار کې چا وجلې به یې، ستا دا بېځایه ودرېدنې دي دا ښه نه دي. هغه سینې اوس قسم دی بدل شوی ډېر، صاحبه اوس درته کاته نه دي دا ښه نه دي. او په دغه یو شعر د نجادت غواړم د چا دی چې ګیله ګیله مانه مانه ختمه شي، زمونږ در منځه فاصله ختمه شي. مړه یوه کوکریسه را کړي ما نه دوه واخلې چې کیسه ختمه شي. د مین لاره